मुझे हराकर कोई मेरी जान भी ले जाए मुझे मंजूर है, लेकिन धोखा देने वाले को मैं दोबारा मौका नहीं देता। السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو زم سلمان خان او دا وګورئ د سلمان کریټر یوټیوب چینل. څنګه چې ملګرو تاسو په سٹارټ کې ایچ ډی آر ټرندینګ ویډیو کته تاسو په لایټ موشن اپ کې داسې ایچ ډی آر ویډیو جوړوي نو ملګرو طریقې ته خیم چې داسې ویډیو به تاسو څنګه جوړوي. خاطر سپیسی کار کې په خپل موبایل کې لایټ موشن اپلیکیشن ته راشئ او کلیک په پیوالئ. بیا دلته کې لاندې را پلس آیکن دی په دې باندې کلیک والئ. د دې ځای نه تاسو خپل ریشو سلیکټ کړئ. په کوم ریشو کې تاسو ویډیو جوړول غواړئ. موږ ټیک ټاک لپاره جوړوو ته 9.16 سلیکټ کړی دی. بیا لاندې د کریټ پروجیکټ اپشن دی په دې باندې کلیک والئ. خاطر سره ودارنګ پیج اوپن شي. بیا لاندې کې پلس آیکن دی په دې باندې کلیک والئ. دلته ایمیج اینڈ ویډیو باندې کلیک والئ. د دې ځای نه بیا تاسو هغه ویډیو راوالئ کوم ویډیو چې تاسو ایچ ډی آر افیکټ ورکول غواړئ. خدلته موږ سره دا یو ویډیو د موږ رالو په دې باندې کلیک واغستو. دا دلته موږ سره سکرین ته رااله ټیک شو. هغه نه په بیسیک کار کوي پر بیک راشي. خاصی بیک راځي دلته کې پلس آیکن دی په دې باندې کلیک والئ. تاسو سره دارنګ شیپ راووي. تاسو په دې ځای چې کوم دی یو شیپ راوالئ. کلیک په پیواله د تاسو سره چې کوم سکرین ته شیپ راشي. د دې ځای نه چې کوم دی تاسو فل سکرین کې سلیکټ په ونی سي او دارنګ فل سکرین دی پیرا زوم دی کوي ټیک شو. هغه نه په بیسیک کار کوي د کلر اینڈ پیل په کلیک کوي. دې ته تاسو یلو کلر سلیکټ کړئ. دا زیړ کلر چې کوي ته تاسو دا سلیکټ کړئ ټیک شو. هغه نه پس چې کوم دی یو پر بیک راشي. خچې بیک راځي به بیسیک کار کوي د آپشن دی بلندینګ اینڈ اوپیسټی په دې باندې کلیک والئ. دلته لاندې تاسو کلیک کړئ ډیفرنس اپشن دی دا به کلیک کړئ تاسو ډیفرنس. دلته به چې کوم دی تاسو سبټریکټ کلیک کړئ دا دریم نمبر اپشن دی کلیک په پیوالئ. تاسو سره چې کوم دی تاسو د ویډیو داسې کلر کې شي ټیک شو. هغه نه بس چې کوم دی یو پر بیک راشي. خچې بیک راځي به دلته د اپشن دی افیکټ په دې باندې کلیک والئ. دلته پر اډ افیکټ باندې کلیک والئ. تاسو سره دارنګ افیکټ راوړي بر بیا تاسو سرچ اپشن ښکاري ودین په کلیک والئ او دلته کې به تاسو ولیکئ کاپی بیک ګراوند. تاسو ولیکئ چې سی او پی واي. تاسو په سیب کاپی ولیکئ دا افیکټ چې کوم تاسو ټول په اول نمبر باندې نووړي کلیک په پیوالئ. لاندې په سټینډرډ سیټینګ کلیک کړئ. هغه نه بس چې کوم دی یو پر بیک راشي. چې بیک راځي بیا دلته په افیکټ باندې کلیک والئ. دلته پر اډ افیکټ باندې کلیک والئ. دلته بیا بر تاسو به سرچ کې ولیکئ به سرچ باندې کلیک والئ او دلته کې تاسو ولیکئ ګیشین بلر. تاسو ولیکئ چې جی صرف جی به ولیکئ دا افیکټ چې کوم تاسو ټول په اول نمبر باندې نووړي ګیشین بلر په نوم باندې به تاسو په کلیک والئ. لاندې به چې کوم سټینډرډ سیټینګ کلیک کړئ. دا افیکټ باندې تاسو سره لاندې اډ شي کلیک په پیوالئ. په دې را سټرینګ چې کوم دا تاسو ورسوي 0.250 تا دا رنګ تاسو پلس کې دا رنګ ویسي 0.250 ته دا رنګ ورسوي ټیک شو. 250 یا 55 250 ته تاسو ورسوي صحیح ده. هغه نه بس چې کوم دی یو پر بیک راشي. چې بیک راځي بیا دلته په افیکټ باندې کلیک والئ. دلته پر اډ افیکټ باندې کلیک والئ. بیا دلته بر په سرچ باندې کلیک والئ او دلته تاسو ولیکئ ایکسپوجر گاما. تاسو دا رنګ ولیکئ ای ایکس تاسو ولیکئ د افیکټ چې کوم تاسو ټول په اول نمبر باندې نووړي ایکسپوجر گاما په نوم باندې به وي تاسو په کلیک والئ. خلاندې چې کوم د سټینډرډ سیټینګ کلیک کړئ. دا افیکټ هم دلته تاسو لاندې اډ شي کلیک په پیوالئ. سره د ایکسپوجر چې کوم دی دا به تاسو ورسوي -0.10 تاسو دا ورسوي -0.10 دا رنګ چې څنګه رسوم هغه رنګ به تاسو ورسوي. دا رنګ ټیک شو -0.10. بیا پر ګاما باندې کلیک والئ. دا ګاما به تاسو را کم کړئ. دا تاسو 900 ته راولئ. دا رنګ به تاسو را کم کړئ. دا به تاسو راولئ 900 ته ټیک شو. دا رنګ به 900 ته راولئ. بیا پر اپ سیټ باندې کلیک والئ. دا تاسو ویسئ -0.10 تا دا رنګ ټیک شو. خردي سیټینګ چې کوم دی سره تقریبا برابر شو. هغه چې کوم دی ویسي کار کوي بیک پر راشي. چې بیک رالی بیا پر بیک راشي. بیا دلته کې پلس آیکن باندې کلیک والئ. د دې ځای نه بیا تاسو د شیپ راوالئ ټیک شو. شیپ هم راواغستو. دا رنګ چې کوم دی زوم به دې ځای نه فل سکرین به کوي. دا رنګ فل سکرین او به د اپشن کلیک کړئ. کلر اینڈ فیل به کلیک کړئ. تاسو وایټ کلر ورکړئ. وایټ کلر ټیک شو. خچې وایټ کلر ورته خچې وایټ کلر موږ ورکو بیا پر بیک راشي. دلته پر بلندینګ اینڈ اوپیسټی اپشن کلیک کړئ او دلته چې کوم تاسو کنټراسټ اپشن کلیک کړئ. دا کنټراسټ اپشن د کلیک په والئ. دلته چې کوم تاسو اورلې کلیک کړئ. تاسو دا ویډیو چې کوم تاسو سردار رنګ شي ټیک شو. هغه بس بیا چې کوم نه پر بیک راشي. بیا یو پر بیک راشي. خو بیا د سکارو کې دلته کې د شیپ چې تاسو کوم راغسته د دوه چې ودلې کړی شوی دی. ټیک شو. دیر کلیک والئ. دلته چې کوم تاسو په دې پلس آیکن باندې کلیک والئ. دلته تاسو ډوپلیکیټ لیر کوي. د تاسو یو ډوپلیکیټ راشي. دغه به نورم سیوا شي برایټنس دا رنګ ټیک شو. هغه بس په سکارو کې په دې ډوپلیکیټ باندې کلیک والئ او دلته چې کوم بلندینګ اینڈ اوپیسټی په کلیک کړئ او دا تاسو معمولی شان د کې راکم کړئ. تاسو سره 100 دا تاسو راولئ 80 ته دا راکم کړئ. دا رنګ د خپل ویډیو مطابق تاسو دا رنګ برابر کړئ ټیک شو.
دا رنګ تاسو راکړه موږ یې کسي دراويستو هغه نه بس چې کوم نه بیا بیک راشي بیا هم بیک راشي دا درې افیکټ چې موږ کم اډ کړی سي کار وکړي لګي سلیکټ وځي ګوته کېدی دا لیر تاسو دې سلیکټ وځي ګوته کېدی دا درې ونه تاسو دا رنګ دې سلیکټ کړئ درې ون لیر دا رنګ ټیک شو هغه نه په سي کار وکړي د ویډیو د اخیره سره ته دا رنګ راشي د سوچ تاسو ته ویډیو دا او دا اپشن وځي کلیک کړئ دا اپشن تاسو ته دا به کلیک کړئ تاسو دا افیکټ چې کوم نه اتوماتیکلی ویډیو مر راغړ شي زموږ دا ویډیو چې کوم نه ملګرو تیار شو ګورئ وته خلاص تاسو دا ویډیو خیم د تاسو ګورئ د افیکټ چې کوم نه اپلای شو په دې طریقه تاسو چې کوم د خپل ویډیو ته داسې افیکټ اپلای کولای شئ ملګرو کو ویډیو خو خشین ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې سره بیل په ایکن باندې کلیک والئ چې زموږ روانه ویډیو د ټولو مخکې تاسو ته درورسي